د افغان سرې میاشتې سره د چین ښه او خوندوره مرسته د چین څخه خوندور خبر راغی چې له افغان سرې میاشتې سره لویه مرسته وکړه. دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به یې. که مو چینل نوی سبسکرایب کړی اوس در سر سبسکرایب کړئ. له افغانۍ سرې میاشتې ټولنې سره د چین هیواد لخوا له دغې ټولنې سره 4 کانټینیزه طبي وسایلو له مرستې خبر ورکوي. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. چین له افغانۍ سرې میاشتې ټولنې سره د طبي وسایلو مرسته وکړه. د افغانۍ سرې میاشتې ټولنه وایي چې د هند هیواد لخوا دغې ټولنې سره د 4 کانټینریزه طبي وسایلو مرسته شوې ده. د افغان سرې میاشتې ټولنې ویان نور آغاز صاحبزاده نن سه شنبه د لیندۍ په 13 ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه مرسته شویو توکو کې د ایکسرې ماشینونه، د ټلویزیوني معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلي نور آغا وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یا د ادارې سره د چین درېیمه جوپه مرسته ده. خو نوموړی په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې له یادو وسایلو په کومو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي.